دوستانو تر هر څه له مخکې د امیر خان متقي په چین کې یو نړیوال کانفرنس ته په یو غونډه کې وینا تر هر څه له مخکې دا راسره وګورئ چې ډېره مهمه ده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه د افغانستان په أجمعين. استازولي باندې دا غونډه د امیر خان أما متقي بعد، یو وینا ده. ښاغلی پینګ شین خوا، د چینایانو نماینده ښاغلی وانګ ژاو هوی، اغلی شي ژاو لین، درنو حاضرینو، زما لپاره لوی ویاړ دی چې نن د افغانستان اسلامي امارت په استازولۍ د مجلس کې حضور لرم. د چندو په ښکلي ښار کې د غربي چین په شلم نړیوال نندارتون کې شرکت کوم. د هر څه له مخه زه د چین د ولسي جمهوریت له حکومت څخه د دوی د تود هرکلي او میلمه پالنې مننه کوم. زه څو ورځې وړاندې چین ته په رسمي سفر راغلی یم. په دې سفر کې زما د چین د سیاسي بیرو له غړو، د بهرنیو چارو له وزیر او د حکومت له نورو مسؤلینو سره کتنې ترسره کړي دي. د دغه سفر په ترڅ کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان او چین ترمنځ په سیاسي او اقتصادي اړیکو کې ښه پرمختګونه ولرو. په راتلونکو وختونو کې به زموږ د دې ورځو ناستې د افغان سوداګرو او چینایي سرمایه ګزارانو په فعالیتونو ځانګړی مثبت تاثیر ولري. دا نندارتون د اقتصادي همکاریو جوړولو او ګډو فرصتونو پیدا کولو یو ښه مثال دی. زه په ډېرې خوښۍ د دې یادونه کوم چې په دې نندارتون کې افغان سوداګر هم شتون لري. دا نندارتون له افغانستان سره د چیني سوداګرو او پانګوالو د همکاریو جوړولو ښه فرصت برابرولی شي. لویدیځ چین د مرکزي جنوبي اسیا او منځني ختیځ ترمنځ د یو تاریخي پل حیثیت لري. افغانستان هم د خپل جغرافیایي له برکته ځان په وچه کې محاته هیواد نه بلکې د دې نورو هیوادونو په څیر ځان یو ځمکنی پل بولي چې ملتونه، بازارونه او تمدنونه سره نښلوي. ښایي تاسو ته معلومه وي چې دغه پل د تیرو 45 کلونو جګړو او ناامنیو له امله خپل رول له لاسه ورکړی و، ځکه د ناامنیو او جګړو شتون له ګاونډیو هیوادونو دا فرصت اخیستی و چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت د اقتصادي همکاریو د څلور لارې په حیث استفاده کړي. افغانستان نن ورځ یو نوی فصل پیل کړی دی. دا د ثبات، امنیت او خپلواکۍ فصل دی. له جګړو راوتلی افغان ملت اوس نورو هیوادونو سره اقتصادي همکاریو لپاره هڅې پیل کړي دي او غواړي له دې لارې د خپل وطن سوله، سوکالي او پرمختګ متداوم وساتي. د افغانستان اسلامي امارت د همدې هدف ته لاسته راوړلو په خاطر د خپل اقتصاد محوره او متوازن سیاست له مخې ټولو هیوادونو سره د مثبت همکارۍ او اقتصادي تعامل اعلان کړی. افغانستان چې پراخ طبیعي منابع، ځوان نفوس، زراعتي تولیدات او مهم جغرافیایي موقعیت لري، کولی شي د سوداګرۍ او ترانزیت یوه سیمه ییزه څلورلارې جوړه شي. د افغانستان اسلامي امارت د پانګونې او سوداګرۍ لپاره یو مسؤل او با اعتماده فضا رامنځته کړې تر څو بهرني پانګوال او سوداګر وکولی شي په ډاډه زړه پانګونه او سوداګري وکړي. له همدې امله د افغانستان صنعت په لنډ وخت کې د پام وړ پرمختګ کړی. په دا وروستیو کې قریب 2000 نوې فابریکې جوړې شوي دي. دا وخت افغان حکومت له فساد څخه پاک، له ټولو اقتصادي شریکانو سره برابرۍ ته ژمن او د شفافو اصولو پر بنسټ تعامل ته ادامه ورکړې. همدا د دې سبب شوی چې د افغانستان په وضعیت د بهرنیو پانګوالو ځانګړی باور پیدا شوی دی. زه باید یاد کړم چې چین نه یوازې زموږ ګاونډی هیواد دی بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابره کړو. غواړم د اطمینان په حیث وایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره کار وکړي. په پای کې یو ځل بیا د چین د حکومت او سیچوان ولایت مننه کوم چې ما ته په دې نندارتون کې د شرکت بلنه راکړه.
د تاسو ټولو له توجه نه دوستانو، د امارت اسلامي افغانستان وزیر خارجه امیر خان متقي په چین په سیچوان ولایت کې و یو غونډې ته مهمه وینا هغه خبرونه چې له تاسو سره شریکو تاسو ولودو پر مهمو ټکو باندې وغږېدی. اولین خو دا ډیره د افتخار ځای ده چې په افغاني لباس، په افغاني بګړۍ او واسکټ او څادر کې ورته ولاړ په خپله مورنۍ ژبه باندې خبرې کول یقیني دا دی پښتنو لپاره یو ویاړ ده. او هغه کسان مثلا چې د پښتانه دعوه کوي هغه باید پښتو له داسې خلکو څخه زده کړي. هغه د یوې ورځې کلتور چې لمانځي، د یوې ورځې پښتانه، د یوې ورځې کلتور چې د لمانځي هغه باید پښتو له داسې خلکو څخه زده کړي، له داسې خلکو څخه پښتو، د پښتنو جامه، د پښتنو شعر، اشعار ټول باید له دا رنګه خلکو څخه زده کړل شي. یقیني دا د ستایلو وړ کار ده. افغانستان او په نړۍ کې اوس بیا خاص کر له ګاونډي هیوادونو سره، خاص کر له چین سره ډېر ښه اړیکې باندې یو ډېر ښه خپل منزل ته رسېدو والا ده. یعنې د تجارت په لحاظ که وګورئ مثلا بار بار چینایي کمپنیانې په افغانستان کې مثلا پانګونې کوي او کوشش کوي چې هغه څه راوباسي چې هغه افغانستان ته ګټه ورسوي او چینایانو ته هم ګټه ورسوي. تېره ورځ یو مثال د مثلا چې د سیفیک په هکله باندې هم چین کوشش کوي چې تر افغانستانه پورې دا وغځوي، ورسوي. دا یوازې نه تنها چې د افغانستان په ګټه بلکې د چین په ګټه هم ده، د افغانستان هم او د پاکستان د درو سرو هیوادونو په ګټه باندې دا سیفیک روډ تمامیږي. او ورسره سره مثلا چین دا کوشش کوي چې افغانستان اسلامي امارت سره خپل اړیکې نورې هم ښه کړي. ځکه چې دا یو وجه هم کېدلی شي چې چین او امریکا فی الحال په سیالي کې سر روان دي. نو چین کوشش کوي چې د خپل ایشیا ملکونو یو مشر، یو صدر جوړ کړي شي او دا خپل تر دې لاس لاندې کې مثلا او دا سبا له دې څخه ولاړ نشي چې هغه امریکا ته یا اډه امریکا ته یا ځای یا امریکا سره ملګرتیا د چین په خلاف باندې ونه کړي. نو چین بار بار کوشش کوي چې موږ او تاسو ګاونډي هیوادونه یو، موږ او تاسو تر مابین کمې مسلې دي خپل بیا حل کوو. له لرې 2-3 زره کیلومتره څخه لرې امریکا به نه راغواړو، نه به د یو بل خلاف باندې هغو ته ځای ورکوو، نه به پاکستان د افغانستان په خلاف د چین په خلاف خپله خاوره استعمالوي، نه به افغانستان د پاکستان یا د چین مثلا یا دوی تر مابین یو به هم د بل په خلاف باندې خاوره خپله د دوی په خلاف باندې نه استعمالوي. دا دوستانو د امیر خان متقي په سیچوان ولایت کې و نړیوال کانفرنس د دغسې کم خلک راغوښتي او د تجارت په هکله یو غونډه، د امنیت په هکله یا د افغانستان د ترقي په هکله باندې غونډې ته وینا وکړه چې هغه موږ له تاسو سره شریک کړه په دې سکرین باندې.